لنډه کیسه بېوسه مور وړاندې کوونکی نور احمد آزاد. لس کلن یتیم ماشوم د خپلې مور سر ته ناست و. لاسونه یې د مور له غاړې تاو کړي وه او له ژړا سره یې سلګۍ هم وهلې. مور یې خپل لاس په ډېر زحمت راپورته کړ او د خپل زوی په سر یې کېښود. کوښښ یې وکړ چې زوی سینې ته ورنږدې کړي، خو په لاس کې یې دومره توان نه و. په ډېر ټیټ اواز یې په ډېر زحمت وویل: مه ژاړه زویه، زه ښه کېږم. یتیم خپلې سترګې د مور په سترګو کې ښخې کړې. مورې، پلار که مې وای نو اوس به یې تا ته دوا راوړې وای. ته نن ښه شه، زه بازار ته ځم چې نن مزدوري وکړم، ماښام دوا درته راوړم. سلګیو کې یې خبرې پرې کړې. مورې، زه مې بوټان هم بازار کې خرڅوم چې ډېره دوا درته راوړم، خو ته نن ښه شه. د مور په بدن کې لړزه پیدا سوه. کوښښ یې وکړ چې زوی سینې ته ورنږدې کړي، خو توان یې نه و. د مور له سترګو یې دوه اوښکې را پرېوتې. زوی یې د لاس په ورغوي د مور اوښکې پاکې کړې. مور یې پرله پسې واړه ټکانونه وخوړل او د زوی له سره یې لاس ځمکې ته پرېوت. یتیم ونه پوهېد چې مور یې ساه ورکړه. لا یې هم مور ته خبرې کولې: مورې، ته مړه نه سې، که ته مړه سې نو زه بیا ډوډۍ له کومه کوم؟ مورې، که ته مړه سې نو زه به یوازې پاتې سم. مورې، مورې. شېبه وروسته وپوهېد چې مور یې د ده خبرې نه اوري. له خولې یې سوي کړیکه ووته او د مور په سینه ورپرېوت. غږ مې ورک دی مورې، مورې، ستړی غږ په چا وکړ